1000 دومره ماته هم معلوم ستا د کور حال دی دومره ماته هم معلوم ستا د کور حال دی د جنت پر دیوال پورې دیوال دی د ښکلا په هغه دومره نندارو کې د ښکلا په هغه دومره نندارو کې ماته یاد بس یوه زنه ده یو خال دی خلق ما ویني چې ګرځمه پر ځمکه خلق ما ویني چې ګرځمه پر ځمکه زړه مې نه ویني چې ستا په زلفو ټال دی یو وخت ته دلته هر چا زما ګڼلې یو وخت ته دلته هر چا زما ګڼلې مګر اوس د لږو خلکو دغه خیال دی نن درویش د شپې راتګ ته دی خوشحاله نن درویش د شپې راتګ ته دی خوشحاله په لومړي ځل یې موندلی یو مشال دی دومره ما ته هم معلوم ستا د کور حال دی د جنت پر دیوال پورې دیوال دی د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د 1000 ادبي او هنري خپرونې زیاتو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې روغ رمټ خواښ او خوشحاله به یاست تېره اونۍ به مو په خیر او خوشحالۍ سره تېره کړي او د ژوند هره شیبه درته د خوښیو او خوشحالیو څخه ډکه غواړم زه حضرت یوسف یوسفزی یم د تخنیک په برخه کې را سره باسین سپان صاحب مرسته کوي له هغه مننه او له تاسې خوږو اورېدونکو هیله کوم چې په خپرونه کې را سره برخه واخلي او خپل لیکل شوي طرحې او بیتونه له موږ سره شریک کړئ زموږ د اړیکې شمېرې دي 0 او 0 په یادو شمېرو اړیکې ونیسئ او خپل لیکل شوي طرحې او بیتونه له ښه موقعیت نه موږ او اورېدونکو سره شریک کړئ د خپرونې په اوږدو کې د راتلونکي 1000 طرحه هم درته وایم هغه به ځان سره لیکي خو د فیسبوک د پیج د لارې چې زموږ خپرونه کوم اورېدونکي اوري له هغوی هم مننه کوو هیله ده چې د پروګرام تر پایه له موږ سره واوسي لومړني اورېدونکي ته وخت ورکوو ګورو چې څوک به وي السلام علیکم کړمه د پچیرنه سلامونه 1000 ته مې لیکلي څو بیتونه راځم طرحې ته نور نه نیسم وختونه ماتو ګډ لرمه څو دانې شعرونه دومره ماته هم معلوم ستا د کور حال دی د جنت پر دیوال پورې دیوال دی راخور کړی دی په مخ د زلفو جال دی لږې لرې کړه دیدن کوي وبال دی چې مې شپه ورځ په ذهن کې ګرځېږي دا خو ستا د ښایسته حسن کمال دی مین شوی د هغې وخت نه پتا یم مین شوی مننه مین شوی د هغې وخت نه پتا یم چې وهلی دې په سپینه زنه خال دی چې په مینه مې له ځان سره ساتلی چې په مینه مې له ځان سره ساتلی چې راکړی دې په نښه کې دسمال دی او چې همیش پکې د خپلو لاسونه بند یم چې همیش پکې د پښو لاسونه بند یم مننه یوسفزی صاحب چې همیش پکې د خپلو لاسونه بند یم دا خور کړی ګاونډیانو راته جال دی او په میدان کې مې اغیار د ټینګې نه دی په میدان کې مې اغیار د ټینګې نه دی خو سکه ورور مې په مخه کې دیوال دی بیا وایه دا بیت مننه خو سکه ورور په میدان کې مې اغیار د ټینګې نه دی خو سکه ورور مې په مخه کې دیوال دی هر افغان لره لږ سوچ کول پکار دي دا زمونږ په منځ کې پیښ ولې جنجال دی او د 40 کالو رنځور یمه کړېږم د 40 کالو رنځور یمه کړېږم مننه یوسفزی صاحب د 40 کالو رنځور یمه کړېږم څوک مې نه کوي پوښتنه بد مې حال دی او یو غربت بل کرونا بل بیکاری ده یو غربت بل کرونا بل بیکاری ده مجبور ځکه اندېښمن سږنی کال دی
او دومره ماته هم معلوم ستا د کور حال دی د جنت تر دیوال پورې دیوال دی. مننه ښه خپرونه او ښه اورېدونکي. ډیره مننه قدرمان مجبور صاحب، ډیر ښایسته او خواږه بیتونه مو لیکلي وو. له تاسې بیا هم مننه. بل اورېدونکی شته دی، هغه سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. اړیکه کې دې ستونزه ده؟ مهرباني نوم دې واخله او بیتونه دې اورو. ښه اشنا صاحب، ځای دې لږ ښه ځای انتخاب که او بیا بیتونه درنه اورو. مهرباني. مننه. بیتونه درته وایم چې دومره ماته هم معلوم ستا د کور حال دی د جنت تر دیوال پورې دیوال دی او ته خوشبویه هنګامې په وطن راغلې ته خوشبویه هنګامې په وطن راغلې خدای کړی مې د سولې درته سوال دی او سرې مرمۍ دي د باران په شان ورېږي چا ونه ویل چې پښتون غریب وبال دی او مسافره نور د رنګ راځي نو هیر کلي ته راشه جدایي تر من مو شوی پوره کال دی چې جګړې وطن کې وینم لویه خدایه پاتې عمر مې د خوار میږي مثال دی داسې ټولې انقلاب چې هرې پرېږدې غوړولی د لالي په قبر شال دی جنګ دې ورک شي سوله راکړه پاته ربه جنازې دې په وطن کې مې بد حال دی اشنا هر څوک مې شعر اورېدل غواړي دردونکی د دې خاورې ټکې خیال دی او د جنت پر دیوال پورې دیوال دی. مننه چې زه هېڅ وخت هم راکړم. ډېره مننه قدرمن رسول اشنا صاحب چې خپرونه کې دې برخه واخیسته. څه بیتونه دې لیکلي وو. بل اورېدونکي ته وخت ورکوو، ګورو چې څوک به وي. السلام علیکم. مننه. ګلوسي وصال شینواری ما د تورخم نه. وصال صاحب مهرباني ترهیه بیتونه ما اورو. مننه سرزه صاحب وایي دومره ماته هم معلوم ستا د کور حال دی د جنت په دیوال پورې دیوال دی نصیبونه وش د خدای طرف نه کېږي دا دنیا د څوک خفه او څوک خوشحال دی ساري موله چنار کې بچي دي دا مرغۍ واړه بچي لري بال دی په پنځه وخته لمانځه کې خدای ته سوال کړم سوله راولي همدا مې درته سوال دی زړه دې موبایل قربان تاوان به وکړي بیا به ژاړې ګوره مینه لوي جنجال د سرې سکروټې لاس کې واخله ورته ګوره سرې سکروټې لاس کې واخله ورته ګوره د مین سړي لاليه دا مثال دی د خپل کلي لوی واړه ورته یادېږي د خپل کلي لوی واړه ورته یادېږي مننه د خپل کلي لوی واړه ورته یادېږي مسافرو ته یوه ورځ پوره کال دی سر ببر لچپخې ستا مخکې ولاړ دی ته یې نه پېژنې ستا هغه وصال دی مننه یوسفزی صاحب ښه اورېدونکي او ښه شپه ډېره مننه قدرمن وصال صاحب چې خپرونه کې دې برخه واخیسته او خپل ترهیه بیتونه دې له موږ سره شریک بل اورېدونکی شته دی هغه سره خبرې کوو السلام علیکم ډېره مننه سلامونه ته وعلیکم السلام مهرباني فکر کومه کوټوال څه وي ډېره مننه بالکل نه دې کوټوال نه پکتیا ولایت د ژوندي پټه ولسوالۍ پکتیا ولایت نه کوټوال صاحب هر کله درته وایي مهرباني بیتونه ما اورو راځم چې ستر هته وایي دا ما هم معلوم ستا د کور حال دی د جنت په دیوال پورې د مشکونو پرېږدین توره لیکلی په تحفه کې رالېږلی د اسمان دی افغانانو ته یې پرېښی یو مثال دی په قلم او تورې کړی کار خوشحال دی لکه ناست چې څوک روژه کې وي اوبو ته څنګه مننه وایي لکه ناست چې څوک روژه کې وي اوبو ته دا چې زړه مې ستا لیدلو ته لیوال دی یک هزار کې یوسفزي کړی کمال دی شاعرۍ ته مجبور کړی کوټوال دی له تا مننه بل اورېدونکی شته دی هغه سره خبرې کوو السلام علیکم السلام علیکم یوسفزي وعلیکم السلام جوړ په خیر مننه یوسفزي صاحب ته په خپله هی تخنیکي همکار دی ښه دی ډېره مننه موږ ښه یو ستاسو روغتیا غواړو کشمیر خانه مهرباني بیتونه مو اورو مننه یوسفزي صاحب بیتونه داسې دي چې دومره ماته هم معلوم ستا د کور حال دی د جنت پر دیوال پورې دیوال دی دومره زه دا ستا په محبت کې لیونی شومه شپه مې په شوګیر شي او ورځ را باندې کال دی یوسفزی صاحب څنګه به دې هېره کړم او څنګه به مې هېره شي دا ستا یادونو مې په زړه جوړ کړی ټال دی
بس په زړه کې راته ځې خو بس را کړی بس په ما باندې خور کړی د سر شال دی حسندار دی حسندار دی او حسندار حسندار دی حسندار دی حسندار دی مننه سرزی صاحب حسندار دی حسندار دی حسندار دی زما یا خو په یارۍ کې مینه پال دی نن مې دیدن کړی دی او نن مې زړه قرار دی نن مې یار لیدلی دی او نن مې زړه خوشحال دی دا ستا یارۍ کې مې زړګی داسې بندیوال دی لکه سیند کې چې میانو ته خور جال دی ای سرزی صاحب منې په کړس کړس په خندا کې هغې ویلې کشمیر زما دی او زما د رانجو حال دی مننه سرزی صاحب چې وخت له تاسې هم مننه کشمیر خانه چې خپرونه کې مو برخه واخیسته بل اورېدونکی شته دی هغه سره هم خبرې کوو بیتونه یې اورو السلام علیکم السلام علیکم سلامونه نیک هیلې مې در واخله وعلیکم السلام ستړي مه شئ په خیر راغلی همچنان تاسو ستړي مه شئ خان عادل یم د شیخ مصري ښارګوټي نه عادل صاحب هر کله راشي مهرباني بیتونه مو اورو مننه دومره ماته هم معلوم ستا د کور حال دی د جنت په دیواله پورې دیوال دی په قامونو کې زما د قوم دا حال دی پټې اوښکې تویوي په ژبه لال دی هره ورځ یې جنازې په اوبو بار وي اخته شوی پښتون قوم یې په جنجال دی اوربل نه شو د اورکم پکې اعلان شو داسې ښکاري د پردې تر شا کوم چال دی پښتانه مې د سیاست په ژبه پوه کړې ربه تا ته مې همیش دغه یو سوال دی پیغله کونډه شوه ارمان یې پوره نه شو پیغله کونډه شوه ارمان یې پوره نه شو وایي مرګه راشه ژوند زما پیمال دی د سینې د پاتې کېدم زړه ارام کم ما ګل کړی چې د چا په نوم دسمال دی محبت کې مې د زړه کعبه شوه ورانه درزېدلی عادله هر دیوال دی ټول ستاسو ټول اورېدونکو ته به ډالۍ وي ډېره مننه قدرمن عادل صاحب چې خپرونه کې دې برخه واخیسته او بیتونه دې راواوروه بل اورېدونکی شته دی هغه سره هم خبرې کوو او بیتونه اورو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ بخیر سلام ریحان در سواری کتیم در سمرخیل ریحان صاحب هر کله راشي جوړ بخیر او مهرباني بیتونه مو اورو مانه صاحب طرح د وي دومره ماته هم معلوم ستا د کور حال دی د جنت پر دیوال پورې دیوال دی پښتانه به په جنت کې هم په جنګ وي خدایه تل یو په ذهن کې دا سوال دی څوک سجدې پکې کوي پیره څوک رام رام زړه مې کوره هم جومات هم درمسال دی دا میلاد دا میر دا کافر دی او دا نه دی مونږ کړی خو هر وخت بس په دې ټکي جنجال دی که باران شو سمسورې کړه نادانې زما ژوند خو وچې دښتې په مثال دی ډېر ساده غوندې هم نه شمېره وخته ریحان پوی د ژوند کتاب په هر کمال دی د تاسې هم مننه کور مو ودان د راتلونکي 1000 طرحه درته وایم که څه هم په پښتو سره غږیږي پښتانه خو یو د بل په ژبه نه پوهیږي پښتانه دا نو د راتلونکي 1000 طرحه ده موریدونکي غږو د هغوی بیتونه اورو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ بخیر زه صاحب تاسو سلامونه ستاسو رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او خصوصا د 1000 خوندورې خپرونې ته سلام وعلیکم السلام تاسو ته هرکلی وایو څوک را سره په کرښه یې کومه ځایه ډېره مننه صاحب اعتبار صادق یم همدا اوس مې طرحه تعقیب کړه بیتونه درته وایم چې ټوله سپی د دې خاورې پیره کړي په سحر کې نو مه وژنه وبال دی دا زما خبرې تا باندې خوږېرې باور وکړه زړه مې داسې کلیوال دی د وطن په تصور کې مې سوچ ویشي چې دا څه پکې شعور او څه حال دی خدای دې هر چا ته د وسې خیرات ورکړي په وطن کې مشهورو دا څه بد حال دی او خلک وایي چې دا سوله به رادرومي سوله نشته د کافرو جوړ جنجال دی په صادق پسې د خپلې مور دوا ده چې غلیم ته په سنګر ترېنه دیوال دی مننه یوسفزی صاحب دسترخوان تعقیب کړم ډېره مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ چې په لږ وخت کې مو ښه بیتونه ولیکل او بیا مو خپرونه کې اورېدونکو سره شریک کړل بیا هم له تاسې مننه بل اورېدونکی شته د هغه سره خبرې کوو ګورو چې
څوک به وي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر ستړی مشه. جوړ تازه تکړه زه نه نه خې جوړې په خیر. مننه موږ خې اوس تاسو روغتیا غواړو هر کله راشي رفضی صاحب مهرباني بیتونه مو اورو. ډېره زیاته مننه کور مو ودان څو بیتونه مې لیکلي وای دومره ماته هم معلوم ستا ټول حال دی د جنت پورې دیوال دی اننګي د ښکلولو سره ارزي اننګو کې دی پارخو ډک د کمال دی ما به هر وخت درته وی چې کبر مه کړه لاړې مړه شوې ما خو وی کبر زوال دی دا منګې که مې هم مات چې پروا نه کړي بل به جوړ کړي زما یار خو بس ګلال دی زه یې زار د شنې خولې او شنه رنجره په اردو کې ملالی سم بې مثال دی کوه څومره ګزارونه چې بېوس دي ضیا هم درته نیولی سینه دال دی ډېره زیاته مننه یوسفزی لالا چې وخت دې راکړو او زما والد صاحب ته یې ډالۍ روغتیا اواز افغان ته ډېره زیاته مننه. له تاسې هم مننه کور مو ودان احمدزی صاحب چې بیتونه مو راواورو بل اورېدونکی شته دی هغه سره هم خبرې کوو ګورو چې څوک به وي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. دراني یوسفزی صاحب تاته سلام او د کزار د ادبي خپرونې ټولو اورېدونکو مینه وال. وعلیکم السلام. تاسو ته هرکلی وایو ستړي مه شئ. ډېرې مننه یوسفزی صاحب غیر حاضر غیرت الله خیرخوا یم او د کیڼ ولسوالۍ د کونډې نارباغه. خیرخوا صاحب الله دې راوله خوښ یو چې له مودو وروسته دې غږ اورو او بیتونه هم را سره شریکوي. نو مننه راځم طرحې ته دومره ما ته هم معلوم ستا د کور حال دی د جنت پر دیوال پورې دیوال دی د خدای ظالمه جماعت مه ورانوه دا د خدای کور دی ډېر وبال دی ربه ته سوله امن ولې په دې وطن کې په هر لمانځه کې مدام سوال دی دغه یقین ته لږ روپۍ چا ورکړې په لار روان دی ډېر خوشحال دی هر سړی راته دا وایي چې بال دی ما په غونډه زه نه ایښی شینکی خال دی تا اوس د ظالم لورې زړګی راکړه ما چې زړه تا له درد کړی شوی کال دی وطن کې جنګ جګړو ته راشه خدایه لیونی په شاړو ګرځم دا مې حال دی یو څه نه چې زما ته انتظار کړې زما په تمه ګوره هر یو کلیوال دی په ګودر باندې همزولو ته دا وویل د خیرخوا نه مې قربان خپل سر او مال دی ډېره مننه یوسفزی صاحب چې وخت راکړو ټولو اورېدونکو ته دې ډالۍ له تاسې هم مننه قدرمن خیرخوا صاحب چې ښایسته بیتونه مو راواورو بل اورېدونکی شته دی خو د راتلونکي 1000 طرحه درته وایم که څه هم په پښتو سره غږیږي پښتانه خو یو د بل په ژبه نه پوهیږي پښتانه که څه هم په پښتو سره غږیږي پښتانه خو یو د بل په ژبه نه پوهیږي پښتانه دا زموږ د راتلونکي 1000 طرحه ده تاسې به ځان سره لیکي او خپل طرحیه بیتونه به بیا په راتلونکي خپرونه کې را سره شریکوئ اورېدونکی شته دی هغه سره خبرې کوو. السلام علیکم. ژوند څه د عادي بازار سودا نه دی چې وشي واوره د لوېدو نه پس په لمر باندې اوبه شي تورې سترګې سره لاسونه د غازیانو په اتڼ کې ناوې ښکلې سوله د وطن ته راواده شي. واه واه. سلام تاسو د کزار د ادبي خپرونې ټولې مینوالو ته. وعلیکم السلام. تاسو ته هرکلی وایو ستړي مه شئ. مننه کوم صاحب ظفرخان ځواک د سره پاړي کې مله سره رود نه ځواک سے محترم مهرباني ستاسې تازه بیتونه اورو. مننه دومره ما ته هم معلوم ستا د کور حال دی د جنت په دیواله پورې دیوال دی او ستا په نه شتون کې سندرې ورته وایم ستا په نه شتون کې سندرې ورته وایم ستا په نه شتون کې سندرې ورته وایم ستا تصویر مې د خیالونو انډیوال دی. واه واه. دلته څوک دي چې به ما او تا په خوله کړي زه چې روغه سره وکړو څه دې خیال دی. واه ډېر ښکلی دی ډېر ښه دی. په رښتې داسې نشي جوړولی دا له بل کوم مستعر د لاس کمال دی. واه. د عبار خبره سمه ده پردی ده چې جانان د خاطرې کلیوال دی. واه. پښتانه نجار له خوبه راویښېږي د وطن د جوړېدلو احتمال دی. او داسې نه ده چې ته لاړې او د هېر کړې. ځواک صاحب
فکر کوم د غزل مقطع دې پاتې شو او هیله ده چې بیا را سره برخه واخلي هغه هم تکمیل کړي. بل اورېدونکی شته دی له تا مننه او هغه سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ بخیر. یوسف جی صاحب زموږ سلامونه هم ومنئ. وعلیکم السلام. جوړ بخیر. ستړی مشه. خیر اوسې یوسف جی صاحب. نادر وفا یم د جلال آباد د ښار نه. وفا صاحب مهرباني ستاسې ترخیه بیتونه اورو. ډېره مننه. دومره ماته هم معلوم ستا د کور حال دی د جنت پر دیوال پورې دیوال دی. د غم سختو کې مې ډېر په کار راغلی نوم یې نه اخلم داسې څوک دی انډیوال دی. ښکاري بیا یې څوک په زړه باندې ورېږي اوښکو سترګو ته نیولی چا رومال دی د دې دومره لوی باور د پاسه یاره. د دې دومره لوی باور د پاسه یاره. ډېره مننه یوسف زی صاحب. د دې دومره لوی باور د پاسه یاره تا خور کړی راته بیا هم د کډۍ جال دی. څوک د زړونو ماتولو کې قصاب دی څوک د زړونو جوړولو کې کلال دی. او ډېره مننه. لږه تا او لږ به زه شمه در خوږ لږه تا او لږ به زه شمه در خوږ ټولې راشه خیر دی دا مې درته سوال دی. ته زما د مین زړه نه څه خبرې تا پسې مې په خدای بند د زړګي وال دی. د دې یو ټکي جواب به راکې یاره ستا دیدن په ما حرام دی که حلال دی. انتظار هم دومره نه دی چې ته یې وایي په درتلو کې مې پوره یاره یو کال دی. او ته دې خپله او زه به خپله لاره نیسم. ته دې خپله زه به خپله لاره نیسم. ډېره مننه یوسف زی صاحب. ته دې خپله او زه به خپله لاره نیسم نور شلېدلی زما او ستا د یارۍ ټال دی. د غربت ګونجې له شماره پرېوتلي د نادر د مخ تصویر ته خو دې خیال دی. د نادر د مخ تصویر ته خو دې خیال دی د جنت پر دیوال پورې دیوال دی. دومره ماته هم معلوم ستا د کور حال دی. مننه یوسف زی صاحب. د غلطۍ ولته لږ داسې تیاره غوندې ځای کې ناست یم او د دې زموږ د غلطۍ نه څو بخښنه غواړم. الله دې وبخښه. مننه چې خپرونه کې دې برخه واخیست. تر بلې چې بیا ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو د پیج د لارې کوم ملګري چې زموږ خپرونه یې اورېدله مننه کوو. د راډیو د لارې هم او د ویب سایټ د لارې هم ټولو درنو اورېدونکو نه مننه. تخنیکي ملګري صفان صاحب نه هم مننه. تر بلې چې بیا ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو دا خپرونه په دې وید پای ته رسوو چې د بل زړه خوشحالوي خپل به ضرور بدوي په دې خاطر مې ډېر ظلمونه په خپل زړه کړي دي.